السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو لالمدین څو خبره ته بنیر باندې حواله سره کوم چې بنیر باندې یو ویډیو جوړه کړې و. یو مطلب دا دی، مطلب دا و دی ویډیو چې خلکو ته موږ انټرټینمنت ورکو، یعنی مطلب چې خلکو په مخ خندور ولو. خو بس سلګ مشکل دی واجی اور څه یو خبري څه یو کلیپ دی واجی چې هغه باندې خلکو ډیر تارګټ خلکو ډیر باد راځي. مننه دی کو دی او خلکو چې دا دنیا ته وخره چې دا یو دی قرآن مجید آیات ورکی استعمال کړي دا ډیر غلط کار کړي، بالکل کور غلط کړي و. ته په کور هم دی چې څوک هم دی موږ خپل د پاک قرآن د پاک اسلام ته داسې غلط هغه نظر کوي چې موږ نه نیوکه وکړو، داسې خلکو مخنیوی وکړو. ډېر مننه، ډېر شکریه. خو بنې ورځ په حواله سره څه خبر نه درته کوم. بالکل یو انسان دی چې غلطي ته راوشوه چې هغه غلطي وفي وغواړي د خپل الله نه، الله نه خود وغوښته چې موږ رقم ته خلکو نه هم وغوښته. موږ ته نه دي په کار چې دوی پسې نورې باد دی را دي ویډیو جوړې کړو، باد دی را دي یا خبرې اوسې وکړو، ځکه چې انسان د انسان غلطي کېږي. او دغه وجه نه چې غلطي دي بنسبت والا کسانو کړي خلکو ته خور و مور کنځي او قوم قبیله ورته کنځي، نه دي په کار. زه یو خلک دا یو خبره کوم چې دا څوک کم وي چې موږ ته چې څوک کم وي که نه چې دوی خور مور ته کنځل کوي، پلیز مهرباني وکړه کنځل هېڅکله مه کوه. ته ته یو حالت کې مې اجازت نشته چې ته چا خور و مور وکنځه. بنې ورځ والا چې دي ډېرې ښایسته ښایسته او ډېرې ښه میسیج والا ویډیو جوړوي، ښه پیغام والا ویډیو جوړوي. چې ویډیو جوړوي صرف دغه مطلب دا وي چې خلکو ته څه پیدا میلاو شي اور دومره غاټه پیسې په یو ویډیو لګوي، صرف مو ورته دي پاره لګوي. که نن سبا کې بالکل د بنې ورځ که سیاره ویډیو هم نه جوړوي، لکه بغیر اسم ویډیو نه کې جوړه، صرف هسې خبرې مو کې عام خلک کسي عام خلک خوښوي او خلک شیر کوي. که کینی د ویډیو نه هم کینی بس که انسان چې غلطي وشي چې انسان غلطي وشي موږ ته نه دي په کار چې تر هغه پورې موږ نیولې چې څو پر هغه نه سم حیوان نه وي جوړ کړی. او موږ په دغه مجبور شي چې موږ ته دې باره څه وي چې غلطي ترې وشوه، غلطي بخښنه وغوښته، موږ ته نه دي په کار چې موږ نور هم داسې نور په ګاډ واډو سار کړو. او ویلې چې بنې ورځ والا چې ویډیو کړې وه یو خپله بخښنه او خپل رب ته هم جوړېدلی دي، موږ تاسو ته هم ویډیو جوړه کړې دی، خپل رب ته به ډېر جوړېدلی وي چې خدای ته مونږ معاف کړې. هو موږ تاسو نه هم بخښنه غوښتې دی، موږ تاسو ته هم ویډیو کړې دی او موږ تاسو ته فیسبوک خپل پیج کې په خپل هغه کې پوسټونه کړي دي چې ډېر بخښنه غواړو، موږ نه شو پوه یا خو ویډیو کې هم دي چې موږ ته پاته نه لګېږي. موږ دومره پورې مسلمان چې لمونځ او داس ښه په ټایم سره کولی شو، خو دومره خو نه یو کې ماهر چې د موږ د صورت څه مطلب دی. هغه دپاره موږ الحمدلله چې موږ چې دا کوم خبرې مو ځان پوهیو او موږ علماو نه پوهیو، موږ کاریان نه موږ ملیان نه وو په دې خبرې باندې ځان پوهیو چې دا صورت څه مطلب دی. ځکه چې دا موږ ته یو سبق میلاو شو چې موږ کې بل داسې انسان غلطي ونه کړي چې موږ د صورت چې موږ ښه په هغه سره لکه موږ د مطلب دغه ویډیو دا و ویډیو چې جوړونه په دغه مطلب سره جوړونه چې خلک ته نه لکه د مسکرای په ځان کې روشي. خو بس نه په هدي واجی دا جوړ شوی دی چې خلکو ته نه تارګېټ کړو. ها بس نور چې دی بنې ورځ ښه زبردست ټیم دی، الله دې آباد خوشحال لري. څومره هم خلکو دی دغه ټول ته یې مودې کړو دا پیغام چې هېڅکله چا چې غلطي وکړي کنځل اور جاړي باد د بل ته مه کوئ. او ډېره مننه د ویډیو کتلو، ډېره مننه، شکریه، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ یوټیوب چینل در ضروري سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو هېڅ څه پر نه ویل نه سبسکرایب کوئ. ډېره مننه.